شیخ سادي د یو نواب میلمه شوی و. نواب ولا روټۍ وکړه، ډېره لویه روټۍ. نوابانو روټۍ خو خدای دې در باندې وخورئ، ډېره اعلی. چې روټۍ وخوړه، نواب صاحب ورته وایي چې شیخ سادي څه مزه یې وه، نو دی ورته وایي چې های نان شیراز، زما د کلي روټۍ چې ده که نه د هغې ډېر لویه. سبا نواب ورته بیا روټۍ وکړه، چې بیا یې وخوړه، ویل صاحب نن یې څه خوند و، نو دی بیا وایي های نان شیراز. نواب وی چې دا دی په شیراز کې څه خوري؟ نو په درېیمه ورځ چې په نواب کې څومره زور و، نو تمام کړو چې ښه روټۍ وخوړی شو. صاحب نن خو به څه خوند و، دی بیا وایي های نان شیراز. نواب دی غرکشه چې دا دی په شیراز کې څه خوري؟ زما بنیاد وته چرته مړزان او چرګان او ایله او اوسۍ دا ټول مې راټول کو. دی وایي های نان. زه چې زه کله شیراز ته رالم، د ته کور او کلی به ګورم چې دا دی هلته څه خوري. څه زمانه پس نواب راغی شیراز ته، تپوس یې وکړه چې دلته د شیخ سادي کومه بنګله ده. خلقو ورته ویل صاحب د هغه خو بنګلې نشته، هغه پټي کې یو جونګړه غوندې ده، دې کې اوسېږي. جونګړه کې ورغی، دروازه کې ودرېده، د وښو جونګړه ده. دروازه کې आवाज وکړو چې سادیا شیرازیا نامت بسا. ورته نواب صاحب تا څه وویل؟ پلار مې کور کې نشته. هغه الفاظ بیا ووایه چې زه جواب درکړم. اوړه لورې ورته وایم با ووې چې سادیا شیرازیا نامت بساست. نامه یې بسته چې سړي اورېدی، کور یې د لیدو نه دی. ماشومه ورته څه وایي؟ وایي پلار مې نشته. خو د دې خبرې جواب واوره. نواب صاحب قافله رفتن د ماهم مې رویم، قافله رفتن د ماهم مې رویم، از برای چند روزی خانه بس. ورته نواب صاحبا دنیا ټوله لاړه او مونږ هم ورپسې روان یو، د یو څو ورځو اوسېدو دپاره دغه جونګړه بس ده. نواب په ژړا شو، ورته وایي بچیه ته لږ بیا ووایه. ورته وایي قافله رفتل د ماهم مې رویم، از برای چند روزی خانه بس. نواب صاحب دنیا ټوله لاړه او مونږ هم ورپسې روان یو، د یو څو ورځو اوسېدو دپاره دغه جونګړه بس ده. نواب ورته وایي ما ته د یو لوی را یاد راتازه ابراهیم ابن ادهم ډېر لوی بادشاه و. نیمه شپه ده په پالنګ کې په خپل محل کې پروت دی. یو سړی پاس ګرځي په کوټه. ابراهیم ابن ادهم आवाज کې څوک وی صاحب غویانو والا یم، غوی رانه ورک. ورته د خدای بنده دا د بادشاه محل دی، دلته سړی نشي راننوتی. غوی کوم ځای راغله؟ بیا غوی پاس په کوټه کې. ورته ښه دا د بادشاه محل ته سړي نشي راتلی؟ وی نه. وی غویان هم نشي راتلی؟ وی نه. نو وی که دې محل ته غویان نشي راتلی او سړی نشي راتلی،
کنه جی دومره لویه پابندي ده. او ما ته وایي چې دلته غویان لټې، نو تم پروت په پالنګ کې اواز کوي چې زه خدای لټوم، نو خدای په پالنګونو کې چاته نه ملي. بادشاہ وی ښه ټوله شپه یې ویښه تېره. سهار دربار ته راغی، ناست دی پریشان دی دماغ. همغه سړی چې د شپې د غویانو والا په شکل کې راغلی او سهار د اوښانو والا په شکل کې راغلی او تر او تر ګرځي. سینتري ته تپوس کوي چې څه ګورئ؟ وی جي اوښ رانه ورک. خدای بنده ته بادشاه ناست دی، وزیران دي، دربار لګېدلی دی، دلته اوښان لټې وځه. ابراهیم ابن ادم دننه واورېد، ویل علیه دننه یې راولئ. وی نیو دننه یې پېښ. وی څه لټې کاکا؟ وی صاحب اوښ رانه ورک. وی کاکا دا سسری خو نه دی چې اوښان پکې راځي. وی جي معافي غواړم، عرض کولی شي؟ دا په کولو غوږونه اوري، دا زما دا هلکان هلکان یې اوري، دا دغه سرونه هم چې پرېښي دي لیډي ډیانې شرمېدلی ملک شو زمون، پرتګیستلی مخ شو زمون، ښځې او سړي ټول په شرمونو شرم. سړی چې سهار را پاسي وایي خدای دا څه بد دې را سره کړي دي چې ښځه وی ډېر بخت. سړی چې په میک اپ شروع وکړي، ښځه غریبه لس میلم تلي چې د ده میک اپ نه کړه. دا ملک تباه دی، دا ملک د هلاکت او د تباهۍ په پلیټ فارم ولاړ. پاکستان ټول عمر د پیرنګیانو جوکر ملک پاتې شي. جوکر تاسو خپل تهذیب نشته. د انګریزانو سرونه به ګورئ نو هغسې سر به جوړوئ، د انګریزانو جامې به ګورئ نو هغسې جامې به اغوندئ، د هغې غوندې پتلون به اغوندئ، د هغې غوندې بوټ شرټ به اغوندئ. خدای په قهر اخته قوم. تاسو خپل تهذیب نشته، ستاسو لباس نشته، د سر ویښته په تاسو کې فیشن نشته. پیغمبر 3 قسمه سر پرېښی دی، وفرا او لما او جمه. 3 قسمه. غوږونو تر نیمه، د غوږونو تر پیسکو او تر اوږو اوږو زلفې. والضحى والليل اذا سجى والضحى قسم دی زما اے محمد استا پدی خیستا مخبان لے. واللیل اذا سجا اوستا پدی تور زلفو چپوگوی خوری کی او تورش پا جوڑ کی. یو کلی کی دا ویلیو چې زه بیا لاړم، دا کلی امام ویلی دا چرته تفسیرونو کې نشته، تفسیرونو کې دا نشته. اوس ملیانو نمبر خو بو یوړو چې ګورې د اردو تفسیر به ورته د ملا په لاس کې چې د اردو تفسیر وګورئ د 60 نہیں سے اور میګ ولتا ہو. ملا د اردو تفسیر سره څه کار؟ که په عربي نه پوهېږي تاړو ملا نه خره ورته والی چې پټو ته سره چلا. تاسو پوه شوئ په خبره باندې چې ملای د هغه په ډیکس باندې به د عربي تفسیر کوو، اردو تفسیر به ته ولې ګورئ. والضحى والليل اذا سجى. دا ترجمه چې ما وکړه دا چا کړې؟ دا علامه علوسی کړې ده. روح المعانی کې وګورئ د دې صورت په ضمن. والضحى ومن الناس من فسر بوجه النبي والليل اذا سجى اي بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. زما عزیزان
ابراهیم ابن ادم ته وایي زه معافي غواړم څه عرض کولی شم؟ وایي چې وایه. وایي دې دربار کې تا نه مخکې څوک و؟ وایي زما پلار. وایي هغه نه مخکې څوک و؟ وایي زما نیکه و. وایي اوس څوک دی؟ وایي زه یم. وایي تا نه بعد پته نه لګي که زما زوی و خو وبه کیني بل چا ته به لاړ. وایي نو سری څه ته وایي؟ د سری تعریف وکړه. سری وایي دې ته چې زاړه مسافر ترې لاړ شي او نوي وله راشي. نیکه دې لاړو پلار دې راغی، پلار دې لاړو ته راغلی، ته به هم ترې نن سبا کې لاړ شي بل به وله راشي. دا سری دی، دا دربار نه دی، دا سری دی. او بادشاہ بند کړئ دربار. ولې صاحب بند کړي؟ پړه مې تیاره شوه. دربار بند شو چې بادشاہ کور ته لاړو. څه ګوري چې د ده په پالنګ کې د ده وینځه پرته ده، نوکره. خیال کوي چې زه بادشاہ یم او وینځې څنګه دا جرأت وکړو چې د بادشاہ په پالنګ کې څملاست. نو لخته یې راواغسته او یو څو لختې ووهله. وینځه چې راپاڅېده ډېر یې وخندل، بیا یې وجړل. بادشاہ د لاس نه ونیوه چې اوخو دې جړل ځکه چې ما ووهلې. نو دا ودې خندل ولې؟ بادشاہ تا خپل کار وکړو، ما خپل کار وکړو، زه خپل کار کوه. زه وایي دا حل به وی ورته بس تا ووهلم ما وخندل، زما خپله خوښه ځه لار لنډه وه. پخوا به غلامانو هم بادشاه سره آخر کې خبرې کولی شو. نن مونږه په دې اخبارونو کې به تاسو ګورئ چېرته دا وزیر په دوره تللی که نه او چاله څه ورکوي نو دا ګیرې والا ورته ولاړي نو هغه ته ګوري نو هغه ورته هسې عقله چینګه نیولې ده. هلکه خوله راټوله که خوله دې د مرګ په ناره بند شه. هغه لا درته کتلي نه دي، که درته یې وکته نو خوله چینګه که وای چاله ورشم چې وجاړم چاله ورشم چې وجاړم دینه دین اسلام غواړم. چاته یې وې وینځه ده. بادشاہ ته وایي ځه کار کوه. وی نه بچیا حل به وی. ورته لو بادشاہ د ډېرې زمانې نه مې دا ارمان و په زړه کې چې دا پالنګ دا ډبل بیډ چې بادشاہ پکې سر نګون پروت وي او د بېغمۍ خوبونه پکې کوي چې د دې مزه به څنګه وي. د ډېرې مودې نه مې دا ارمان و، نن مې هغه ارمان ووتو، مزه مې د پالنګ واغستا، زړه مې خوشحال شو، ځکه مې وخندل. ویل نو دا ودې جړل ولې؟ ویل بادشاه ومې جړل ځکه چې په دې پالنګ کې ما 10 منټه تېر کړه. په دې پالنګ کې ما 10 منټه تېر کړه، ماله خو دومره سزا میلاو شوه. ای خدای چې څوک شپه ورځ پکې پراته وي چې هغوی له به څومره سزا ورکوي. الله وینځه ده. بادشاہ له هغه خبره وکړه چې په زړه کې ورته درد اوبه کوي چېرته اوبه کوي. تسبیح خو آسان شی دی، ګیره پرې خولم آسان کار دی. تندې په سب سره مګل مګل چې تور داغ پې جوړ شي دا هم آسان کار دی. ګران کار څه دی؟
ګران کار تسبیح پلاس کې په جمعات کې کېناستل خو خوند کوي تسبیح پلاس کې په جمعات کې کېناستل خو خوند کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي دا ډېر ګران حق ویل او بیا هغه چاته حق ویل چې دا ځای دې وهي د دې ځای د وهنو یاري پکې هغه ته حق ویل دا ډېر ګران پیر جوړېدل خو ډېر آسان کار دی خو یو کوټنۍ کې کېنه او خلک به وایي چې دا پیر دی بېګا د شپې اندام پروت او صاحب د دې کوټې نه پیریان هم ولتله او راتله نو دا بیا دومره جاهل قوم هغه بې لکۍ دي چې دا به نه ګوري نه غوږ او نه سپېږمې خو روان تاسو پوه شوئ